په هر کلي کې داسې یو ځای شته، یو ځای چې خلک د ورځې پرې تېرېږي خو د شپې نوم نه اخلي. د تیارو منځ کې د خاموشو قبرونو تر شا یو راز پټ دی، د هغو روحونه چې هېڅکله آرام نه دي. نن شپه موږ د همغه راز دروازه پرانیزو. دا د یو زړور خو بې پروا هلک کیسه ده. دغه شپه د غرور نه د عبرت په رڼا بدله شوه. په یوه زړه کلي کې یو قبرستان و، زوړ، خاموش او له بوټو ډک. خلکو به ویل چې هلته د شپې عجیب اوازونه اورېدل کېږي، لکه څوک چې په زوره ساه اخلي یا له خاورو لاندې چیغې وهي، خو هېچا جرأت نه کوو چې هلته د شپې ورشي. په همدغه کلي کې یو ځوان هلک چې سعید نومېده، ډېر زړور خو بې پروا هم و. هغه به ویل ویره یوازې د ضعیف زړه لپاره ده، زه خو مرګ ته هم مسکی شوی یم. یو ماښام د خپل ملګرو سره ناست و، هغه د قبرستان د ویرې کیسې کولې. سعید وخندل او ویې ویل زه به نن شپه هلته ورشم، که یوه سیاه هم راڅخه وتښتېدله نو زه به خپل نوم بدل کړم. کله چې د زړو قبرونو منځ ته ورسېده، هر څه چوپ شول، یوازې د پاڼو شرنګ او د څراغ کمزورې رڼا. هغه د یوې زړې ونې لاندې کېناسته. وخت تېرېده خو ناڅاپه یو سړه ساه احساس کړه، لکه څوک چې د غوږ شاته ودرېدلی وي. هغه ورو وګرځېده، هېڅوک نه و. بیا یې له شا د خاورې د خوځېدو غږ راغی. سعید څراغ ورو ورو واړوه، خو څراغ مړ شو. په تیاره کې یې لاسونه رپېدل، خو بیا یې غږ واورېده. ولې دلته راغلی یې؟ سعیده، دا ځای د ژوندیو نه دی. هغه چیغه وکړه خو غږ یې نه راتله. د سړې ویرې څپه یې زړه ته ورسېده، خو ناڅاپه رڼا ښکاره شوه. یو سپین ږیری د قبر تر څنګ ولاړ و. سپین ږیري ورته وویل مه وېرېږه زویه، زه هم یو وخت ستا غوندې زړور وم خو بې پروا وم. ما ویل مرګ څه دی، تر هغه چې ژوند مې له لاسه ورکړ. اوس هره شپه دلته ګرځم تر څو خلکو ته ووایم. سعید د سپین ږیري سترګو ته وکتل او یو احساس یې وکړ. سبا سهار کله چې خلک قبرستان ته راغلل، سعید د یوه زړې ونې تر څنګ ناست و، بې هوښه خو ژوندی. هغه له همهغې ورځې وروسته بدل شو. نور به یې په غرور خبرې نه کولې، نه به یې پر مرګ ملنډې وهلې. ده به خلکو ته ویل قبرستان ویرونکی نه دی، دا د عبرت ځای دی. هر قبر یو درس لري. ژوند لنډ دی خو عمل اوږد. پیغام: ویرېدل نه شرم دی، بې پروایي شرم دی. قبرونه موږ ته دا راښایي چې ژوند د غرور نه د قدر کولو لپاره وي. مننه.